که غواړې غوره خبرې اترې ولري چې خلک په رښتیا هم درته غوږ ونیسي، نو باید هغه کار پرېږدي چې ډېر خلک یې د عصبي کېدو پر مهال ترسره کوي. که ته وکولی سې چې خپل عصبي سیستم تنظیم کړې، نو د خبرو کولو طریقه دې هم بدلیږي. همدا هغه راز دی چې ولې د شرکتونو اجرایي ته غوږ نیول کېږي او یا هم په بشپړه توګه له پامه غورځول کېږي. همدا لامل دی چې ستا خبرې ومنل سي او ته د ځواکمن شخص په توګه وپېژندل سي، نه د هغه چا په توګه چې احساس کوي هېڅوک یې خبرو ته غوږ نه نیسي. په حقیقت کې هر هغه لوری لرونکی او الهام بخښونکی شخص چې تا ورته درناوی کوه، هغوی خامخا یوه ځانګړنه لري. کله چې هغوی خبرې کوي ته او زه ورته غوږ نیسو، خو ډېری خلک فکر کوي چې دوی له زیږون څخه دا وړتیا لرله. په اصل کې هغوی غلط دي. دا یو فرمول دی او اوس به درته ووایو چې څه شی یو څوک جذاب او اغېزمن کوي، څه شی یو څوک سمدستي هېرېدونکی ګرځوي او څنګه کولی شو دا مهارت خپل کړو. که کله ستا خبره پریس وي له پامه غورځول سوي، نو زه مستقیم در سره خبرې کوم او در ښیم چې زه څنګه کولی سم په څو دقیقو کې نه په کلونو کې د خبرو کولو طریقه بدله کړم. راځئ خپل ماغزه بیا وارزو. زه به 6 ساده تخنیکونه در سره شریک کړم چې تاسو سره مرسته وکړي څو مسلکي کسانو په څیر خبرې وکړي. اول ساده ژبه. د مونیخ پوهنتون یوې نوې او په زړه پورې څېړنې موندله چې کله ویناوال ساده ژبه کاروي، اورېدونکي هغوی ساده نه ګڼي بلکې هغوی هوښیار او د باور وړ ارزوي. خو کله چې ویناوال له حده زیاته تخنیکي ژبه وکاروي، خلک فکر کوي چې هغوی یو څه پټوي، ناډاډه دي یا ښایي دومره هوښیار نه وي لکه څنګه چې ښکاري. نو که غواړئ خلک دې هوښیار وګڼي، هڅه مه کوه چې ډېر هوښیار ښکاره شي، ځکه په دې توګه متکبر او ځان ښودونکی ښکاره سي. حقیقت دا دی چې خلک ستا هوښیارتیا د وضاحت لپاره له مخې ارزوي، نه د پیچلتیا له مخې. زما قانون بیا دا دی، هر ځل چې د یوې کلمې املا نسي لیکلی، نو اجازه هم نه لري چې هغه ووایې. دویم عصبي انعکاس. عصبي علوم ښیي چې د یوې ثانیې په 5مه برخه کې ستا مخاطب لا د مخه ستا حالت منعکس کړی وي. زموږ په مغز کې د عیني عصبي حجرې شته چې خلک اړباسي هغه احساس وکړي چې ته یې لرې. خلک سمدستي ستا خبرو ته غبرګون نه ښیي، هغوی لومړی هغه احساسي پیغام ته غبرګون ښیي چې ستا خبرې انتقالوي. که ته عصبي یې، د هغوی عصبي سیستم هم تنګیږي. که په ډاډه توګه خبرې کوي، د هغوی عصبي سیستم هم آرامېږي. که ته ګډوډ یې، هغوی هم ګډوډېږي. ته یوازې معلومات نه وړاندې کوي، بلکې ته د خونې احساسات دي فریکونسي ټاکې. د نړۍ اغېزمن ویناوال یوازې ښه خبرې کوونکي نه دي، هغوی د یو ټکي له ویلو پرته د نورو عصبي سیستم تنظیموي. کله چې نور په لوړ غږ خبرې کوي او ته ارام او خاموش یې، ډېر ژر وضعیت د هغوی لپاره ناارامه کېږي. که ته مقابل لوري ته د فشار ورکولو لپاره څه ورنه کړې، هغه نشي کولی تا په اسانه وځپي. ما له ځان سره ژمنه کړې وه چې هېڅکله به د ځان د یوه کوچني انسان د خوښولو لپاره کوچنی نه کړم. هر څوک چې ته قانع کول غواړې، د هغه مغز ستا حالت منعکسوي. که ته په خونه کې تر ټولو ثابت او متوازن شخص یې، نو په حقیقت کې هم ته کنټرول لرې، حتی که مقام، عنوان او پیسې ونه لرې. دریم د توجه راړولو غبرګون. فرض کړه چې ته ساده، آرام او ثابت خبرې کوې، بل څه پکار دي؟ باید د خلکو پام ځان ته راواړوي. مغز نوښت ته تږی دی. یو روسیې عصبي پوه موندله چې کله مغز له یوې نوې او غیر متوقع سره مخ سي، نو د پروسس لویه برخه ورته ځانګړې کوي. مغز حیرانتیا، کنجکاوي او معمول ماتول خوښوي. له همدې امله د خبرو پیل ښایي له ټولو خبرو مهم وي. یو له بدترینو پوښتنو څخه دا ده: سلام، نوم دې څه دی؟ څه کار کوې؟ دا پوښتنې زرګونه زره اورېدل سوي دي. پر ځای باید د چوکاټ ماتولو هڅه وکړي. اوس مهال په کوم څه ډېر بوخت او شوقي یې؟ وروستی ځل کومه عجیبه موضوع درته ډېره په زړه پورې وه؟ همدا ډول پوښتنې مغز بیداروي او توجه راجلبوي. څلورم د کنجکاوۍ کړۍ. د کارنګي میلیون پوهنتون څېړنو موندلې چې پرانیستې پوښتنې د اورېدونکي په مغز کې د ډوپامین ازادي. ډوپامین یوازې د خوښۍ ماده نه، دا مغز له غیر فعال اورېدو څخه فعاله ګډون ته اړوي. نو که غواړې ستا خبرو ته راجلب شي څوک، د ادعا پر ځای پوښتنه وکړه، لکه کولی سم یوه مفکوره در سره شریکه کړم، یا غواړې یوه عجیبه خبره واوري، یا اجازه راکوي یوه نوې پوښتنه در څخه وکړم، او یا هم اوس مهال کوم څه ته ډېر لیوالی یې. دا یوازې پوښتنې نه دي، دا مغز لپاره کیمیاوي ټنګکونه دي. پوښتنې یوازې خبرې نه بدلوي، هغوی د خبرو کیمیا بدلوي. پنځم غږیزه همغږي. د لندن پوهنتون څېړونکو موندله چې انسانان په ناخودآګاه ډول د ویناوال د خبرو له ریتم سره خپله د زړه درزه همغږي وي. یعنې ستا غږ د نورو د بدن فیزیولوژي اغېزمنوي. که په تلوار، بې ساه او ګډوډ ډول خبرې کوې، نو د نورو فشار هم لوړېږي. خو که ستا خبرې ثابتې، پرېکنده او منظمې وي، لکه د باراک اوباما په څېر، نو اورېدونکي د ارامتیا احساس در سره کوي. خلک یوازې ستا خبرې نه اوري، هغوی له تا سره د خوندیتوب یا فشار احساس هم کوي. که خپل تنفس کنټرول کړي، کولی شي د خونې فضا، د خلکو احساسات هم تنظیم کړي. د اسانه پروسس اغېزه د انسان مغز یو عجیبه تمایل لري.
هر هغه څه چې په اسانه درک شي رښتیا یې ګڼئ.